اوم اسمان کې د ملائکو د عبادت خانه ده چې لکه څنګه چې د مؤمنانو د مسلمانانو د انسانانو لپاره کعبه ده د دې سره سم په اسمان کې د ملائکو اوم اسمان کې د ملائکو یو عبادت خانه ده يدخله كل يوم 70,000 ملك او دغه عبادت خانه ته اره ورځ او یا زره ملائکه د الله د عبادت او د بندګۍ او توافون د فار ور داخليږي ورنوځي ثم لا يعودون اليه حتى تقوم الساعه نن چې کوم ملک ورنوتو او داغینه وګرځیدو طواف وکړو د الله بندګۍ او عبادت وکړو دغه ملک ته د قیامت د ورځې پورې داغه بیت دوباره نمبر نه راځي چې هغه بیت او نمبر راشي او هغه به طواف وکړي او د الله عبادت وکړي یعنی نن او یا زره ملائکه چې کوم عبادت او بندګي وکړي د دوی نمبر د قیامت به قایم شي خو دوی نمبر به دوباره رانه شي او ورځ به او یا زره ملائکه راځي او دغه نه بس کوي د الله بندګي او عبادت وکړي دومره شمار کې رب العالمین د خپل ځان لپاره هغه مخلوق پیدا کړی چې لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون د الله رب العالمین د حکم نه معمولی نه فرمانی هم نه کوي سچ ورته الله وی مکه شان د رب العالمین حکم پر ځای کوي الله زمونږ او تاسو عبادت او بندګۍ ته کوم ضرورت لري دا به ملائکه باندې وا عقیده مؤمن مسلمان لري چې دا غي شمار صرف رب العالمین ته معلوم دی بل چاته دا غي شمار دانه دی معلوم بل چاته دا غي شمار دانه دی معلوم د ملائکه ناشنا وظیفې دي ناشنا دغه شان د مسؤلیتونه دي او رب العالمین موږ تاسو چې کوم خودري دي یو پدې کې میکائیل دی یو پدې کې میکائیل دا یو ملک دی دې ته رب العالمین دغه شان د بارانونو چرته کوي چرته نه کوي چرته وريز بوزي په کوم ځای باندې باران کوي دا مسؤلیت دی میکائیل ملائک دی یو ملائک چې دی جبريل علیه السلام دی په ټولو ملائکه بهترین ملائک هم دا ملائک دی د دې مسؤلیت دا دی او الموکل بانزال الوحي دا پیغمبرانو ته وحی راوړي قرآن زموږ اساس عظیم کتاب نبی صلی الله علیه وسلم له جبريل علیه السلام هغه راوړي ټول ملائکه غوره ملک د ټول ملائکه سردار مشر دا هم جبريل علیه السلام دی او بل پدې کې اسرافیل علیه السلام دی چې دې ته شانته هغه شپېلې ورکړې شوې ده چې په هغه باندې ټول انسانان او عالم کې ټول انسانان دغه په شپېلې وهلو سره وفات کیږي او په دوباره شپېلې سره ټول انسانان دا به د قبرونو را پاتول کیږي په دې کې ځینې ملائکه دي معقبات ورته قرآن کې الله اشاره کړل معقبات دا د انسانانو د حفاظت کوي انسانان ساتي را لیدلونه د ټکرونه دې د انسانان ساتي او ځینې ملائکه کې دي منکر او نکیر ته ویل کیږي چې دا دغه شان د قبر کې راځي او دا د خلکو ته پوښتنه کوي من ربک ما دینک من نبیک ما تقول في هذا الرجل نبی صلی الله علیه وسلم تصویر به دا غلی سړي باره کې تسوي دا نکیر منکر دي او بل به کې ملائکه دي خزنه الجنه د جنت څوکیداران د مؤمنانو مسلمانانو خدمتونه وکړي دا یو بیل گروپ دی بل خزنه النار ته وي د جهنم څوکیداران کافرانو له او منکرینو له او دغه شاته د الله مخالفینو له باغوي صداګانې ورکړي د دې یو گروپ دی ایته ویل کېږي الزبانیه زبانیه ملائکه دا د دوی مشران دي زبانیه ملائکه چې دي دغه شانته دا د جهنم څوکیداران دي او په دوی چې دي نونس دي مشران لکه څنګه صوتي مدثر کو الله اشاره کړل نونس دا د دې مشران د قومندانان دي د جهنم دغه شانته د عذاب ورکوونکو ملائکه هغه ته ویل کېږي الزبانیه بیره چې دي دا زبانیه ملائکه چې دي دا دغه شانته د جهنم دغه شانته د دوی مشران چې دي نونس دا دوی مشران دي په دې ټولو کې به مشر د دې نونس په خپل مشر او د جهنم د عذاب ورکوونکو ملائکه چې الله تعالی دې ټول ورکړي چې په جهنم له عذابونه ورکړي د دې ټولو مشر ته ویل کېږي مالک ورانګو ته الله اشاره کړه مالک دغه د جهنم چې کړه ډېر زیات تنګ چې الله دې موږ تاسو وساتي دوی به دغه شانته ونادوا یا مالک ليقضي علينا ربك سورة عذاب کې الله تعالی فرمایي غالبا دوی به دغه شانته دي د جهنم ټول ملائکه باچا ته بغکی دا غي مشر ته بغکی یا مالک يقضي علينا ربك ستاره دې موږ فیصله وکړي یا دې موږ مکمل ختم کی یا دې موږ ته یو چانس راکړي موږ ته یو فرصت راکړي هغه به دغه شانته زر کاله پس به وته انکم ماکثون تاسو لپاره تک نشته دنیا کې موقع ختم شوی دي همدا موقع چې الله تعالی دغه شانته تاسو درکړي او تاسو هغه ځای کړی دی ختم کړی دي نو دا به کې بیل ملائکه دي
ځینې ملایکې کېدي حملة العرش هغې ته وایي د الله تعالی عرش یې اوچت کړی دی. ځینې ملایکې به کېدي چې هغه مکلفې په دې دي چې کله دغه شان ته کله چې د مور په رحم کې کومه نطفه د یو خاوند دا پریوزي او د هغې نه کوم ماشوم پیدا کېږي هغې باندې مکلف دي هغې ته ورځي د هغه نقطې حفاظت کوي هغې کې روح اچوي د هغې د رزق د الله په حکم باندې د هغې د رزق او د هغې د ژوند د هغې بندوبست کوي او هغې ته دا ډیوټي حواله شوې ده. ځینې ملایکې دي په دې ځمکه کې ګرځي کوم ځای کې چې د الله نوم یادېږي قرآن حدیث درس کېږي د الله تذکره کېږي د آخرت تذکره کېږي د هغې تتبع کوي د هغې لټنه کوي څوک ناست دي د هغې رجسټر او د هغې خلکو نومونه الله تعالی نه وړي الله دې موږ تاسو په هغې کې راولي. او ځینې داسې ملایکې دي چې هغه په غرونو باندې مقرر دي د غرونو ډیوټي ته حواله شوې ده. او ځینې داسې ملایکې دي چې رب العالمین ته په عبادت باندې په صف باندې ولاړې په صف کې زموږ او ستاسو ماخوستن صف تیار شو ختم شو 4 رکعاته وکړو. داسې ملایک دي چې الله تعالی ته په عبادت او بندګۍ باندې په صف کې ولاړې دي قیامت به قایم شي خو ګوردوی به دقه شانته ولاړې هېڅ قسم ستړی به پرې رانشي. ځینې داسې ملایکې دي وقیام لا یجلسون همیشه به ولاړې د الله په عبادت او بندګۍ کې چېرته به هم کښېني او ستړی به هم نشي. ځینې داسې ملایکې دي همیشه په رکوع دي او د رکوع نه اوچتېږي. ځینې داسې ملایکې دي همیشه دا په سجده باندې دي او د الله د سجدې نه به چېرته هم پام نشي او قیامت به قایم شي. زما او ستاسو عبادت او زما ستاسو بندګي ده. نو دا په قرآن اوسه کې دې ملایکو تذکره راغلې ده او هغه ملایکې چې هغه تذکرې نه ده راغلې او د هغې شمار الله ته معلوم ده په هغې به مؤمن مسلمان عقیده ساتي. ځکه یو سوال به کېدای زموږ استاد دې سوال لیکي ما حکم الایمان بالملایکه ملایکو باندې ایمان لرل د دې حکم څه دی؟ یو سړی وایي زه ملایکې نه منم د دې حکم به څه و جواب دا دی واجب لا يقبل الايمان الا به. په ملایکو باندې ایمان لرل چې دا د الله مخلوق دی د هغې تفصیل وشو د نور نه الله پیدا کړي دي صرف الله د خپلې بندګۍ او د عبادت لپاره پیدا کړي دي. که چېرته یو کس دا ایمان په ملایکو باندې نه لري ورته کافر کېږي. ملایکو په شتون باندې ایمان لرل دا واجب دي حتمي دي فرض دي. که څوک چېرته ایمان ونه لري نو ایمان د دغې سړي نه قبلېدلی نه شي. که یو سړی د ایمان دعوه کوي ملایکو باندې ایمان لرل نه علاوه د یو سړي ایمان دا نشي قبلېدلی رب العالمین ته. او بهترین ملک دا په ملایکو څوک د مخکې موږ وویله جبریل علیه السلام چې الله تعالی دې موږ او تاسو په دې خبرو عمل کوو توفیق راکړي. زموږ او ستاسو ایمان دې الله تعالی دا د ایمانیاتو په ارکانو باندې الله تعالی مکمل مضبوط کړي او دې ته هغه شان ته په دې وخت ډېر زیات ضرورت دی. رب العالمین داسې حال کې موږ او تاسو ته مر راولي چې زموږ او ستاسو عقیده توحیدي وصلی الله علی نبینا محمد.